زموږ سره د خپل دین قدر نشته، نو موږ د خپل دین سره وفا نه ده کړې، د هغه پیروي خو لري خبره ده. وجه دا ده چې موږ پر دې دین باندې سختي نه دي وړې، دا خو په ډېر اطمینان و سکون د مور د پلار په غېږ کې موږ ته راورسېدی. هغه صحابه ته د هغوی سیرت وګوره چې هغوی پر دین باندې څومره تکلیفات و کړاوونه وړي دي او هغوی د دې دین دپاره څومره مشکلات زحمتونه ګاللي دي. ته د هغوی تاریخ وګوره. خود به اوس تا سره د دین قدر نه وي، خود به تا ته پر مسلمان باندې د کافر رواج خوند درکوي، خود به تا ته یو دینداره با اثره مسلمان پر ځای باندې به تا ته یو بېدینه کافر هغه چې ته ورته وایې ماډرن هغه به تا ته ښه ښکارېږي، هغه ته به ته تشدد والا وایې. وجه څه شی ده؟ موږ د خپل دین مطالعه کړی نه دی، موږ د دین سره وفا نه لرو، موږ دین ته وخت نه دی ورکړی. ټول عمر مې د پیسو دپاره تېر کړی، د دغه پیسو دپاره فحاشي هم کوو، د دغه پیسو دپاره درواغ هم وایو، د دغه پیسو دپاره ګناه هم کوو، دوکې هم کوو. دین ځکه موږ شا پاته دی. تاسو تاریخ وګورئ. حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه دا یو مسلمان غلام، د ده بادار او مشرکین مکه و دې ته دومره سخت کړاوونه او تکلیفونه ورکړل چې د بیانېدو نه دي. دی په خپله کیسه کوي چې یو وخت زما بادار اور بل کوي، پر دې اور یې زه پرې باسم، دا زما د ملا د سوځلو چې کوم دي زعار و دا ما اورېدي، د دې ظالمانو پر ما رحم نه راکړي. زما د ملا چې کومه چربي وه هغه چربي ویلې کېدل د هغه چربي په وجه باندې اور مړ سو، دوی زه د اور نه کوم راځم. دې خباب بن ارت چې کله به حضرت عمر رضی الله عنه سره ناست د لمن به یې داسې راپورته کول، یا رسول الله پر دین باندې داسې په ملا کې غوښ نه وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې به ده ته وکته د سترګو به اوښکې راغلې. دې ظالمانو د صحابه کرامو ته پر دې دین باندې دومره اذى و تکلیف رسولی دي. علامه ابن جوزی رحمه الله لیکي چې حضرت عمار رضی الله تعالی عنه یو ورځ د مشرکینو در اذى و د تکلیف لاندې و اور یې ورته بل کړی و، پر دا اور باندې پرې ایستلی. سبحان الله. حضرت عمار بن یاسر یا حضرت عمار رضی الله تعالی عنه چې کله د هغه څخه راخلاص شو، نو د خپلو زخمونو د کړاو څخه د تکلیفو څخه ډېر بېتاب و. د الله رسول ته راغی چې یا رسول الله زه خو یې دا رقم کړم پر دې دین پر دې اسلام باندې، نو ما ورته پر دین چیش کړی دی، خود به تا ته دین اس نه معلومېږي، تا ته به خود دین اس نه معلومېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه به څه تېرېږي چې د ده یو صحابي ملګری هغه د یو بل هېڅ ګناه نه وه، بل هېڅ جرم نه و، یوازې دغه جرم و چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمار رضی الله عنه پر سر لاس ایږدي، وایي ای اوره سلامت سه، نور ده یې مه کړوه، دا سلامت سه لکه پر حضرت ابراهیم علیه السلام چې سلامت سه. حضرت عمار قسم خوري چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دعا وروسته ما بیا په بدن کې د دې اور د سوځلو سوخت او درد و تکلیف بیا نه دی لیدلی. نو موږ تاسو د دین چې قدر زموږ سره نشته، وجه دا ده چې نه موږ خپله دین مطالعه کړی دی. هغه لمونځ هغه کلمه چې په ماشومتوب باندې راښودل شوې ده، نور موږ دومره حاجت نه دی پیدا کړی چې موږ خپل تاریخ وګورو، سیرت وګورو. نو ځکه موږ ورځ سره بله د خپل دین څخه لرې کېږو. یوازې لمونځ موږ دین بللی دی، یوازې مو اذان دین بللی دی، یوازې مو نکاح دین بللی دی، نورو اخواته دین زه نه پېژنم. که دین ما ته ویل چې فحاشي مه کوه، بیا د دې دین والا څخه یا د دې دین څخه زه سرغړونه کوم. که یې مولوي صاحب ما ته وویل چې د خدای په خاطر د توام د آخرت غم دی را سره د اصلاح څه، دغه دشمن دی بیا دا مولوي صاحب زموږ خطرناکه دشمن دی. مولوي صاحب ستا خو به د لمانځه سره کار و، مولوي صاحب ستا خو به د جنازې سره کار و، ستا به د شادي و د اختر سره کار، ته به زما په ژوند باندې نور کار نه لرې. ځکه دنیا او انسانان ولو که د دې چې دا مسلمانان دي، ولو که د دې چې دا په یو اسلامي ټولنه کې زندگی کې داسې ناوړه عمل کوي چې هغه عالم ورته وایي دی هغه عالم بېعزته کوي، ته خپل کار کوه، ته زما په خبره نه نوځه. لهذا عزیزان د خدای په خاطر ته
دغه دین اسلام حق دین دی، د دې پیروي وکړه، د دې چې کوم علما دي د هغوی پیروي وکړه. بس که نور د شیطان پیروي مه کوه، نور د نفس د خواهشاتو پیروي مه کوه، دا دې تباه کوي که نه. علماو ته ورسه، څومره دې ځان تباه کړی دی، څومره فحاشي دې وکړل، څومره ګناوې دې وکړلې، نور بس که دا چانس ته لرې د خدای په خاطر باندې د خپل دین وڅېړه، د خپل دین مطالعه که، د خپل دین ته وفا ورکه، د خپل دین سره مل پاته سه، دا ستا دپاره کامیابي ده.